بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه ذاکره پارکزی د دویم ټولګي ریاضي مضمون سره ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، زمونږ نننۍ موضوع د جمع او تفریق ترمنځ اړیکې دي چې د کتاب په 13مه پاڼه کې څوم لوست دی؟ 15م لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ د دې تر مخکې هم د جمع او تفریق ترمنځ اړیکې پیژندلې وي. د دې اړیکو موږ څه سوالونه، څه مثالونه هم سره څه کړي، یو ځای حل کړي چې د جمع او تفریق ترمنځ اړیکه هماغه وه چې تاسو په ډیر اسانه باندې دا ویلی شئ چې څه دی، د جمع حاصل نه د جمع یو جز کمول د جمع بل جز لاسته راځي، چې هغه موږ د سوالونو په حلولو باندې ثابته کړه چې څه رقم موږ دوه عدده جمعو، د هغې حاصل چې هر شی راوځي بیرته یو جز چې ورنه کم کو د تفریق یا د منفي عملیه ورباندې اجرا کو، د جمع بل جز لاسته راځي، چې هغه تاسو انشاءالله ډیر ښه به زده کړي. راځئ چې د لا پوهې او د زیات معلوماتو چې د جمع او تفریق ترمنځ اړیکې وپیژنو، خپل د کتاب 13مې پاڼې ته ځو. ګرانو زده کوونکو، دلته د کتاب په 13مه پاڼه کې څه لیکل شوي چې عددي جملې ولیکئ، جمع او یا تفریق کړئ. عددي جملې تاسو ډیر ښه پوهیږئ چې عددي جملې کوم یو ته وایي او عبارتي جملې څه ته وایي. چې عبارتي کومې جملې وي؟ هماغه جملې چې یو عدد دپاره یو قصه یا یو جمله جوړه شوې وه او یو یعنې یو عبارت په توګه تاسو ته څه کړي، د جمع یا د تفریق عملیه یې درښودله. دلته تاسو بیا هم یو عبارت یا یو قصه یا یو جمله لرئ، هر چې شته پوښتنې ته، چې هغه تاسو د عدد په توګه باندې ولیکئ چې څه رقم لیکل کیږي. راځئ خپل لومړۍ پوښتنې ته لاړ شو چې دلته یې موږ ته څه ویلي دي. ښه، نوري 15 مڼې درلودې او نورې 4 مڼې نوري ته ورکړې. نوري ټولې څو مڼې لري؟ ښه، نوري 15 دانې مڼې لرلې. څو دانې مڼې نوري؟ 4 دانې نوري ورته ورکړې. ټول څو دانې مڼې شوې؟ ښه، د مڼو په ځای تاسو کولی شئ چې د بعضې اشکالو نه او خپلو ګوتو نه هم کار واخلئ. راځئ چې دلته وګورو نوري څو دانې مڼې لرلې؟ 15. ښه، 15 مڼې لرلې. څو دانې نورې مڼې ورته ورکړې؟ 4 دانې مڼې. ښه، چې دا څو شوې؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دلته تاسو ته دا عبارتونه یا دا جملې دې دپاره لیکلي چې تاسو یعنی د دې جملو نه پوه شئ یا د جمع او د تفریق څه وکئ، توپیرونه وپیژنئ، چې کوم یو کې باید چې تاسو منفي علامه ولیکئ، کوم یو کې چې د جمع علامه. راځئ خپلې دویمې پوښتنې ته لاړ شو چې دلته یې څه لیکلي دي. نوري 1 او نوریان 9 مڼې لري. نوري خپلې 4 مڼې واخیستلې، له نوري سره څو مڼې پاتې شوې؟ ښه، نوري 1 مڼه لرله او نوري 9 مڼې لرلې. نوري خپلې 4 مڼې واخیستلې. ښه، اوس د نوري سره څو مڼې پاتې شوې؟ نوري سره به 1 مڼه او نوري سره به څو مڼې؟ 9 مڼې. ښه، نوري 9 مڼې څه کړې؟ 9 مڼې دلته لرلې، صحیح ده. دې نه 4 مڼې خپلې واخیستې. اوس نوري سره 1 دانه مڼه پاتې وه. ښه، دلته نوري خپلو مڼو نه چې 9 دانې وې، دلته تاسو وګورئ 9 دانې مڼې لرلې. 2 4 5 6 7 8 دا 9. ښه، 9 دانې لرلې، دې نه یې 4 دانې واخیستې. 4 یې واخیستې، څو نورې پاتې شوې؟ 1 2 3 4 5. ښه، دا چې دې باندې موږ کومه عملیه وکاروله؟ د تفریق یا د منفي عملیه. اوس راځئ لاړ شو خپلې درېیمې پوښتنې ته. ساره 14 بکسونه واخیستل او ګلالۍ 14 بکسونه واخیستل. ښه، هغوی ټول څو بکسونه اخیستي دي؟ ښه، ساره څو واخیستل؟ 14. ګلالۍ څو دانې واخیستل؟ 14.
اوس 14 یوې واخیستل 14 بلې ټول چې سره یو ځای کو څو دانې شوې دلته باید پوه شو چې ښه 14 دې واخیستې 14 دې واخیستې کله چې موږ نه پوښتنه وشي چې ټول څو دانې شو باید چې دا څه کو جمع کو ښه 14 او 14 تاسو د 14 او 14 عدد ما مخکې هم تاسو ویلو چې څه کوئ یویزې او لسیزې خانې بیل کړئ تاسو کولی شئ چې یو د بل لاندې هم ولیکئ لکه په دې ډول 14 او 14 سمه ده ښه دلته تاسو یویزې خانې سره څه کوئ اول یویزې خانې جمع کوئ یویزې خانه کې څو دي 3 دلته او دلته هم 4 3 او 4 څو کیږي 3 دلته بیا هم 4 ښه دلته لرو 3 او دلته لرو 4 څو دانې کیږي 1 2 3 4 5 6 7 ښه دلته یو دانه دلته لسیزه کې لرو یو دانه دلته یو او یو چې سره یو ځای کړو څو کیږي 2 ټولې څو دانې شوې 20 دانې که تاسو غیر د دې نه چې دغسې یو د بل لاندې مو لیکئ په دې طریقه چې تاسو دلته هم یویزې سره او لسیزې سره جمع کوئ هم ډېر په اسانه توګه تاسو همدغه څه کوئ جواب لاسته راوړی شئ ښه راځئ خپل څلورم برخې ته یا څلورم مثال ته لاړ شو چې دلته موږ ته څه ویلي او کومه عملیه باید چې په دې باندې اجرا کړو څنګه پوه شو چې دا دې کې موږ نه جمع غوښتې ده او یا تفریق ښه دلته موږ لرو د 20 په شمېر بکسونه شتوالی درلودل او شریفي 14 بکسونه له هغو څخه واخیستل ښه اوس څو بکسونه پاتې شو دلته منګه ګورو چې ټول څو بکسونه و 20 دانې شریفي دې 20 نه 14 دانې واخیستل ښه 20 دانې بکسونه نه چې کله موږ 14 دانې واخلو په دې معنا ده چې یعنی کماو د 20 موږ ټولې نه اخلو سمه ده د 20 نه چې 14 اخلو په دې شکل باندې تاسو په اسانه کولی شئ چې څه کوئ تفریق کوئ ښه دلته و دانې تاسو کېدی 1 2 3 4 5 6 و دانې ښه دلته څه لرو دې نه څو دانې باید چې کمې شي 4 دانې څو پاتې شو 3 ښه دلته هم تاسو لرئ څو 2 په لسیزه خانه کې د 2 نه چې یو کم شي څو پاتې کېږي 1 دانه ښه تاسو اوس چې کوم جواب لاسته راوړو چې د 20 بکسونو نه چې شریفي څو دانې واخیستل 14 بکسونه واخیستل نو څو پاتې شو 14 بکسونه پاتې شو ښه ګرانو دا ستاسو د کتاب مثالونه چې تاسو ته څه شو د مثال په تور باندې دلته درکړل شوي وو تاسو دې کې د جمع او د منفي یا د تفریق عملیه باندې پوه شوئ چې کوم یو عبارت باید چې منفي شي کوم یو عبارت جمع شي راځئ چې اوس موږ خپله ځان ته څه سوالونه جوړ کړو څه سوالونه ورکړو او پوه شو چې څه رقم د تفریق او یا د جمع عملیه څه کو ترسره کولی شو که دلته موږ ولیکو چې احمد لس توپونه لرل سمه ده د محمود څخه هم 15 نور توپونه واخیستل ټول څو توپونه شول ښه دلته چې موږ چې دې عدد ته چې جوړه کړه یو عبارت یا یو جمله دا اوس عددي په شکل څه رقم لیکلی شو احمد 10 دانې توپونه لرل د محمود نه یې 15 دانې نور واخیستل
ټول څو توپونه شول؟ ښه ټول چې دلته موږ غواړو د ټولو تعداد معلوم کړو باید دا څه شي؟ جمع شي. ښه دلته د صفر سره چې 5 جمع کو بیرته خپله 5 یو هم ښکته کو څو شو؟ 15. یعنی احمد سره څو توپونه پاتې شو؟ 15 توپونه شول. اوس راځئ چې یو بل عبارت ولیکو دلته چې دې نه موږ څه یادو چې څه رقم شوي. ښه دلته که اوس ولیکو چې ملالۍ شل کتابچې لرلې 12 کتابچې خپلې خور ته ورکړې. څو کتابچې ملالۍ سره پاتې شوې. ښه د دې نه تاسو څه اخلئ چې دا د جمع عملیه ده که د منفي؟ ملالۍ 20 دانې کتابچې لرلې 12 کتابچې د خور په کار وي 12 دانې هغې ته ورکړې. څو ملالۍ سره پاتې شوې؟ ښه تاسو اوس په دې پوهېږئ ښه چې 20 دانې هغې سره وي 12 خور ته ورکړې یعنې د 20 نه کمې شوې هغې سره کمې پاتې شوې. راځئ چې اوس دلته حساب وکړو چې څو پاتې شوې او دا کومه یوه عملیه ده؟ دا د منفي عملیه ده. تاسو وګورئ که دلته تاسو دا وشمېرئ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20. ښه دې سره 20 کتابچې وي څو دانې خور ته ورکړې؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ښه کله چې د خپلو 20 کتابچو نه 12 دانې خور ته ورکړي څو دانې پاتې کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اوس موږ په دې پوه شو چې ښه دا د څه شي عملیه وه؟ د منفي عملیه. ښه ګرانو زده کوونکو انشاءالله چې تاسو د عبارتي پوښتنو په طریقه باندې پوه شوي یاستئ او د جمع او د منفي د ترمنځ اړیکې مو پېژندلې وي او خپلو کتابچو کې تاسو څه وکړئ 15 عبارتي جملې په دغه شان جوړې کړئ او د هغه په عددي طریقه باندې ولیکئ عددي طریقه باندې حل کړئ. بعضې سوالونه د تفریق ځان ته ولیکئ بعضې هم د جمع. انشاءالله چې تاسو به د جمع او د منفي ترمنځ د اړیکو کې هیڅ ستونزه ونه لرئ. بیا هم تر راتلونکي زده کړې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. خوشحاله اوسئ.